زموږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي که چیرې یو انسان بیخي ډېر زیات په مشکل کې وي، ډېر زیات پریشانه وي، که چیرې دی دغه یوه کلمه دا یو آیت مبارک ووایي، الله به د ده ټوله مشکلات حل کړي، الله به د ده ټول مصیبتونه لرې کړي. هغه کلمه هغه آیت څه شی دی؟ ورښول څخه مخکې تاسو ته یو عرض کوم چې ما تر تاسو پورې د رسول الله مبارک دا حدیث در ورسوئ. اوس دا حدیث تاسو په ذمه دی چې تر نورو مسلمانانو پورې تاسې رسوئ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بلغوا عني ولو آیه، که چیرې زما څخه تاسو ته یوه خبره هم میلاو سوه تاسې تر نورو پورې ورسوئ. او مبارک علیه السلام په بل حدیث کې هم فرمایي چې الله دې تر و تازه کړي، الله دې آباد کړي هغه کس، الله دې شاد کړي هغه کس چې هغه زما حدیث واوري او بیا تر نورو پورې ورسوي. هغه کلمه چې د مشکلاتو او د مصیبتو لپاره ده، هغه کومه کلمه ده؟ ډېره زیات اسانه ده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا کلمه په حدیث سره راغلې ده، لیکن علماو د دې ترتیب دا ایښی دی چې د هر لمانځه وروسته 100 وارې دا کلمه وویل سي او په اول او په اخر کې 11 واره درود شریف وویل سي چې د کم مقصد لپاره ته دا وایې، د زړه د اخلاص یې ووایه، په اخره کې دعا وغواړه، ان شاء الله العزیز الله به تا په هغه مقصد کې کامیابه کړي.